دا زموږ تاسو فریضه ده چې په دې امت کې به اتحاد راولو کنه د امارت هم غوښتنه ده د علما هم فریضه ده د قران هم غوښتنه ده چې اتفاق راسي اتفاق پر چیش راځي اتفاق پر د راځي چې د 1000 کال دین په افغانستان کې روان او دغه ته بد موایست بس دا یو خبره باندې اتفاق راځي ابقاء ما كان على ما كان وای ورځ مخاسوه دا چې تخصیص ناری درته وي د دوه خلکو څخه بځان ګوري چې دا تخصیص ناری وي که وخت پر کې دی زغره باندې کوي دا 1000 کال چې زموږ کم دین وو پر خپل حال پرېږدي بس اختلاف ختم دی په دې باندې اختلاف نه راځي چې توا چاته وابي موایا په دې اختلاف نه راځي چې توا چاته بریلوي موایا زه خلکو توایم ای خلکو بیا در توایم زه چې راغلی یم افغانستان ته خلکو توایم چې په افغانستان کې د دیوبند او د بریل د نامه څخه فتنه جوړیږي قسم دی د امارت مشرانو تم د دې منبر وایم کوم د دین مانه څخه خلک نه کړم نه د الله په ذات دې قسم زما د علم موافق چې در داعش لو فتنه دلته اوویني در داعش بلوي جنگونه دلته اوویني در دې امریکایانو بلوي ویني دلته پیویش دا افغانان دي دا بیا سره وجني دا خالد خلی کار نه کوي موږ ټول افغانستان د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب بس دغه نوم بس راوځي د دیوبند مدرسې په نامه باندې صفات د ابن تیمیه او د ابن قیم او د محمد بن عبد الوهاب نجدی په کې جوړ دي پر د ابانی لیکل سوی دي نن سبا ای مولایانو ای عوامو زتا ستویم د چا په نومانو مخطاوزی قسم دی نن د دیوبند په جامه کې په سل کې 90% د خدمت وهابیت ته روان دي 90% د دیوبند د نامه سکار وهابیان اخلي نن به دینو مانو ته اشاره کیږي اسی بانی دی د نیکانو کارو ته بانی لټي موږ وادي پر چش پیژنو عقل خو شکر دی ټول لري ک علم د باز خلکو سره نوي عقل خو د ټولو سره ستا تاسو وادي پر چش پیژني موږ خو وادي پر دغه پیژندې چې زموږ زر کاله چې افغانستان ته اسلام راغلی دی په 12مه مخیرات کوي چې چا براتل په 12مه خیرات مکوي دغه موږ وادي بلی خدا زر کاله دغه وادي وو نن هغه وادي دی نوم د دیوبند ته اخلي خو تاسو وایي په 12مه خیرات نه راوات موږ وادي پر چش پیژندې موږ وادي پر دغه پیژندې چې د مانځه ورسته به خلک یې د دعا سمنه کول به خپل دعا نه کول خو نن د دیوبند نوم درته اخلي چې دعا بعد سنت کوي وای دا بدعت دی وای دا ناروا دي موږ وادي پر چیز پیژندې زموږ په زمانو کې وادي دغه استادو په زمانو کې یادوم استادو د مشرانو په زمانو کې په اجر کې اسقاط ګرځېدي نو دغه به وادي او چې خلکو ته به ویل چې ول اسقاط ما ګرځوه نن نوم د دیوبند راته اخلي او موږ ته وای اسقاط ګرځول ناروا دي موږ وادي پر چش پیژندې پر دغه مو پیژندې چې موږ پر 1000 کاله په افغانستان کې 10 رکعات تراویح وې د تراویح ورسته به تباره و وابیانو براته ویل ول 8 رکعات تراویح کوي یا باغنیم کوشته وابیانو ویل ول تباره موایست نن خو نیم د دیوبندی راته اخلي او خلکو ته وای تباره موایست دغه وابیان دي دغه خلکو سره نن هوښیار اوسېږي چې د دیوبند په جامه کې رانه وتلي دي د دیوبند اکابرین علما دي ټول شانو ته عقیده لري کومه مسأله د چې موږ اسلاف د افغانستان ولسه کی او د دیوبند مشرانو هغه ته شن دی ویلی یو څوک د ماته په اعلان باندې وای زما ورته چیلنج دی زبر د دیوبند په کتابو هغه ور ثابتوم هر مسأله د تباری سره راونیسه در سخاته راونیسه در سرخاکه راونیسه در یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در درود راونیسه در دولسمی در خیرات راونیسه در دعا بر سنت راونیسه در زیارت راونیسه در تصوف راونیسه هر مسأله د دیوبند مشرانو په کتابو کې د الله په فضل زور ته تیارم چې څوک غواړي زور ثابتوم خو نن چې د دیوبند په نامه باندې جیلی دیوبندیان خدمت کوي امارت اسلامی چرالی ډیرو مارانو سرونه لوړ نیولي و سرونه یې را چپه کړل اوس یخنیولي ماران دي نن د بل جامې څخه کار اخلي مجاهدینو ته وایم علماو ته وایم د دینو مانو سره ګوري هوښیار اوسېږي دا زموږ تاسو فریضه ده چې په دې امت کې به اتحاد راولو کنه د امارت هم غوښتنه ده د علما هم فریضه ده د قران هم غوښتنه ده چې اتفاق راسي اتفاق پر چیش راځي اتفاق پر د راځي چې د 1000 کال دین په افغانستان کې روان او دغه ته بد موایست بس دا یو خبره باندې اتفاق راځي ابقاء ما كان على ما كان وای ورځ مخاسوه دا چې تخصیص ناری درته وي د دوه خلکو څخه بځان ګوري چې تخصیص ناری وي که وخت پر کې دی زغره باندې کوي دا 1000 کال چې زموږ کم دین وو پر خپل حال پرېږدي بس اختلاف ختم دی
په دې باندې اختلاف نه راځي چې ته چاته وابي مه وایه په دې اختلاف نه راځي چې ته چاته بریلوی مه وایه زه خلکو ته وایم ای خلکو بیا درته وایم زه چې راغلی یم افغانستان ته خلکو ته وایم چې په افغانستان کې د دیوبند او د بریل د نامه څه فتنه جوړیږي قسم دی د امارت مشرانو ته د دې منبره وایم که مو د دین ومانه څه خلک نه کړه منه د الله په ذات دې قسم زما د علم موافق چې در داعش لو فتنه دلته وویني در داعش به لوی جنګونه دلته وویني در دې امریکایانو به لوی ویني دلته تیویش دا افغانان دي دا بیا سره وجني دا خالد خلی کار نه کوي موږ ټول افغانستان د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب بس دغه نوم بس مرد امام صاحب مذهبیان یو نور نومان دلته مه راوړي نه د دیوبند نامه ته ضرورت لرو نه د بریل نامه ته ضرورت لرو د دیوبند علما مو استادان دي پر سر او سترګو مو قبول دي خو نومان نوي مه راوړي نوي فتنې مه راوړي وطن ته په دقه طریقو باندې نوي فتنې راځي د امارت د مشرانو څخه مې دا خواستي په هره جلسه کې ما ورته ویلي دي امارت تی یو فتاوا ویلي کې دا ضروري ده د اختلاف د ورکېدلو دپاره یوه لار چې ضروري ده هغه دا ده چې یوه فتاوا د امارت ولیکي یو عمري یو امارتي یو اسلامي فتاوا دې ولیکي دلته په هغې کې دې زموږ دا ټولې مسایل را حل کړي دا ټولې مسایلو باندې دې بحث وکړي چې کومه مسایلو کې اختلاف دي پر هغو دې تفصیلي وغږېږي دا فتاوا دې بیا په ټول افغانستان کې نشر کړي او بیا دې اعلان وکړي چې د دې فتاوا خلاف فتوا ورکول منع دي بس په دغه ټکي باندې اختلاف ورکېږي نوی کتابونه بند کی افغانستان ته نوی کتابونه راځي دلته په مدارسو کې زه خبر یم د وابیانو کتابونه چاپیږي د وابیانو کتابونه درسیږي زه نیمروز ته تللی وم په مدرسه کې رحیق المختوم وایي رحیق المختوم د وابي کتاب دی زه کې ووایم مولا کې ووایي پروا نه کوي شنه طالب ته چې په لاس باندې ورکړي چې دغه وایي د وابیانو کتابونه په وایي دا اوس تا کم انصاف نوی کتابونه بند کی زموږ افغانستان ته فتنه د نورو ملکو راغلی ده چې د نورو ملکو فتاواوې بندې نه کړي ولایي که فتنه ختمه کړي خپله فتاوا ولیکي جامعه فتاوا ورته ولیکي په ټول افغانستان کې نشر کړي بیا که د هغه چا مخالفت کوي دا به نو د ټول امارت و د دې ټول افغانستان د اولس سره په جنجال ځان